السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوه نوي ویډیو کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې بغیر له نمبر او ایمیل څخه خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړو، یعنې یوازې د خپل فیسبوک آی ډي په کوډ سره. یعنې زیاتره ملګري وي چې د خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ یاد وي، خو دا ورته نه وي یاد چې زموږ په فیسبوک آی ډي کې دا ایمیل دی یا دا نمبر دی، نو هغه فیسبوک آی ډي به موږ څه رقم راخلاصوو. نو دا طریقه به زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ درښایم، نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل، زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو لومړی زه زما بل فیسبوک ته، او په بل فیسبوک کې زه د یو ملګري آی ډي سرچ کوم. دا زما د یو ملګري آی ډي ده، نو د دې پاسورډ ماته زده دی او خو نمبر او ایمیل یې ماته نه دی یاد. نو زه غواړم چې دا په خپل فیسبوک آی ډي کې راخلاصه کړم. نو لومړی به په فیسبوک کې تاسو هغه آی ډي سرچ کړئ چې تاسو ته یې کوډ زده وي، خو نمبر او ایمیل یې تاسو ته نه وي معلوم. تاسو به تاسو هغه آی ډي دا سرچ کړئ. د هغې څخه وروسته به تاسې په دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ او د هغه د پروفایل لینک به تاسو را کاپي کړئ. نو ښکته تاسو ته ښکاري چې کاپي لینک ټو پروفایل، په همدې به تاسې کلیک وکړئ. نو لومړی به تاسو راشئ یو نوټ ته او هغه لینک به تاسې دلته پیسټ کړئ. کله چې مو د هغه لینک د پروفایل لینک تاسو پیسټ کړ، نو تاسې به دلته راشئ، د مساوي نه بر تاسو ته ښکاري، دا به ټول تاسې پاک کړئ او دغه نمبر به تاسې پرېږئ. دا تاسو ته ښکاري یوازې دا نمبر به تاسې پرېږئ او دا به تاسې کاپي کړئ او دا به تاسې راشئ هماغه فیسبوک ته. دا به تاسې په لمبر ځای کې پیسټ کړئ او په لاندې ځای کې به تاسې کوډ ووایئ. زه به دا کوډ وهم په دې ځای کې. نو دا د پورته تاسو ته ښکاري چې مونږ په دې ځای کې نه لمبر ورکړ او نه مو ایمیل ورکړ، خو ښکته تاسو ته ښکاري چې په دې ځای کې مونږ خپل پاسورډ ورکړ. نو دا نه ایمیل دی نه لمبر دی، دا د هغه د پروفایل لینک دی، د هغه د فیسبوک آی ډي لینک دی. نو په دې ځای کې مو هغه ورکړ. نو له هغې څخه زه په لاګین باندې کلیک کوم او اوس به مونږ وګورو چې دا فیسبوک آی ډي مونږ ته راخلاصیږي او که نه. نو دغه دی چې مونږ ته فیسبوک آی ډي په خپل موبایل کې خلاصه شوه. نو دا و د هغو فیسبوک آی ډیانو د راخلاصولو طریقه چې نمبر او ایمیل یې له موږ څخه هیر وي، خو پاسورډ یې موږ ته زده وي. نو په دې طریقې سره یې تاسو په ډېرې اسانۍ سره بیرته خلاصه کړئ. که په ویډیو کې انفارمیشن و، حتما یې له نور دوستانو سره شریکه کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په داسې نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.